سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. د کاناډا راتګ په حواله یو بل صوبایي پروګرام دی، صوبه د سسکچوان. او په دې پروګرام کې چې دی لکه دا صوبایي پروګرام په دې سټریم کې چې دی مختلف سټریمز دي، خو په دې کې یو سټریم داسې دی چې هغه اکوپیشن ان ډیمانډ ورته وایي، او غټه خبره په هغه کې دا ده چې جاب آفر پکې نه دی پکار او نه پکې ایکسپریس انټري پکار ده. زه تاسو ته په ډیمو کې دا پوره طریقه ښیم، خو چونکې په دې کې سټریم زیات دي نو دې حواله باندې دا کوشش وکړئ چې ما په کومه طریقه باندې تاسو ته دغه ښودلي دي، دا ډیمو ښودلې ده، په هغه طریقه لاړ شئ، ځکه چې بیا کو په کنفیوز کیږئ نو نور پروګرامونه ټول له یو بل سره مکس کیږي اکثر، نو بیا به ستاسو کنفیوژن سیوا کیږي. ډېره اسانه طریقه یې ده. الیجیبل کیټګریز چې دي هغه NOC 0 A او B دي پکې، او ایکسپریس انټري پروفایل څنګه چې ما وویل هغه پکې نه دی پکار. EOI په ترو باندې به تاسو ځئ، ایکسپریشن اف انټرست ورته وایي، هغه پروفایل به تاسو کریټ کړئ، $300 پې لګي، او په دې کې ټوټل نمبر یې هغو چې کوم ورکړي دي ټوټل سکور 110 دی، او په هغه کې 80 دغه چې دی پوینټس چې دی هغه سکور کول غواړي، او ډېر په اسانه کیږي. نو کوم ملګري چې په دې کیټګریز کې راځي نو په کار ده چې په دغه طریقه باندې اپلای وکړي کوم چېرته ما ښوولې ده. خو په دې کې بل یو PDF ډاکومنټ هم شته، په دې شته کیټګریز کې ځینې دغه داسې دي چې هغه پکې انکلوډ نه دي یا ایکسکلوډډ لیست دی، نو هغه په PDF کې شته، نو په کار ده چې هغه اول وګورئ. تاسو کو په ایکسکلوډډ لیست کې راځئ نو بیا تاسو اپلای مه کوئ، کو په هغې کې نه راځئ نو بیا تاسو اپلای کولی شئ، او ټوله طریقه ما تاسو ته په ډیمو کې ښودلې ده. مننه. ښه ملګرو، دا د سسکچوان صوبې د کاناډې د هغو د پروینشل نامیني افیشل پیج دی. دلته که موږ راشو دلته به تاسو ډېر احتیاط کوئ، ځکه چې په دې کې ډېر شی سټریمز دي، نو تاسو بیا کنفیوز کیږئ، ځان به کنفیوز کوئ نه. کله چې دلته راشئ نو بیا به دا موږ براوز کو SINP ټیک شو. دا چې کله موږ کولاو کو نو دلته بیا تاسو کتئ شئ براوز بای پروګرام انټرنیشنل سکل ورکر دی او ورکر وذ سسکچوان ورک ایکسپیرینس، دا دی نور دی. نو زمونږ د نورو سره کار نشته، موږ به دلته دا کولاو کو. کله چې موږ دا پروګرام کولاو کو سسکچوان امیګرنټ نامیني پروګرام کنه، نو دلته بیا انټرنیشنل سکل ورکر دی، خو په دې کې بیا مختلف سټریم دي، نو دې کې به تاسو نه کنفیوز کیږئ، څه چې دلته سټډي کړي، څه ورک ایکسپیرینس وي، څه سره ایکسپریس انټري. نو دا اوس یو پکې پایلټ پروګرام دی، ټیک ټیلنټ پاتوی، دا مختلف پروګرامونه دي. نو تاسو به راشئ دې وله ټیک شه، اکوپیشن ان ډیمانډ. دا چې دی اوس لکه په دې کې جاب آفر نه دی پکار، نو دلته جاب آفر اکثر موندل ډېر ګران وي، نو دا به موږ کلیک کو، دا به کولاو کو. چې کله موږ دا کولاو کو، که موږ راشو دلته تاسو بیا کتئ هم شئ چې ډونټ هیو جاب آفر ان سسکچوان، خو هایلی سکلډي او ان ډیمانډ اکوپیشن. نو دغه ان ډیمانډ اکوپیشنز چې کوم دي په دې کې تاسو اوس خیمه چې لکه کرایټیریا به صحیح ښه. الیجیبلیټي د لپاره که موږ وګورو هاو ټو اپلای، دلته بیا تاسو د ویډیو هم کتئ شئ. په دې کې لکه 0 A او B سکلډ ورکر چې دي هغه پکې دي، او الیجیبلیټي که موږ وګورو نو الیجیبلیټي ډیټیل کې دا دی چې په 110 کې تاسو ته دغه پوینټس پکار دي 60 پوینټ. ښه، دا به چې دی د دې فیس چې دی $300 اپلیکیشن فیس دی، دلته تاسو وګورئ. نو دلته که موږ دا وګورو چې 60 پوینټ چې موږ له پکار دي، نو دا 60 پوینټ تاسو ډېر په اسانه باندې دلته حاصلولی شئ. ګوره د ماسټر ډیګري چې دی 23 دي، دغه شان د ورک ایکسپیرینس چې 15 کال نه زیات دي، دغه 10 دي. او بیا الیجیبلیټي دغه لکه راشو لینګویج له، نو لینګویج کې ګوره دا تقریبا CLB 4 پورې دی واخلي په دې پروګرام کې. ښه، نو CLB 4 چې دی نو هغه تقریبا د IELTS 4 او 3.5 راځي. بیا د هغې 12 پوینټس دلته دي. سیکنډ دغه خو به نه وي، د فرنچ خو نه زموږ د خلکو. ایج کې بیا که تاسو راشئ نو 12 مارکس په دې کې دي، نو په دې کې ستاسو 60 ډېر په قلاره چې دی پوره کېږي. بیا دا فیملی ان سسکچوان کوي، خو زیاتې نمبرې که نه نو هېڅ خبره نشته. نو دا چې دی د دیو دا پوینټ سیسټم دی، او په دې کې ستاسو په قلاره 80 نمبرې چې دي هغه 80 پوینټ چې دي هغه پوره کېږي. دا الیجیبلیټي خبره شوه. اوس واټ از انټرنیشنل سکلډ ورکر ایکسپریشن اف انټرست کنه، تاسو بیا ایکسپریشن اف انټرست دی وایي چې دا څه شی دی او دې ته بیا څنګه اپلای کوئ. نو دا په هغې کې دا پوره طریقه لیکلې ده چې لکه تاسو ته کله اپلیکیشن خپل دغه جوړوئ، دا پروفایل جوړوئ، نو ایکسپریشن اف انټرست په ترو باندې به دا خپل
پروفایل تاسو کریټ کوئ. پروفایل به څنګه کریټ کوئ؟ دلته تاسو کریټ ان ایکسپریشن اف انټرست پروفایل دلته براشي او دا یوزر آی ډي پاسورډ کو لاګین نه کریټ ان اکاونټ دلته براشي خپل اکاونټ با کریټ کړئ او بیا به څه پکاري نو هغه تاسو دغه کوئ دا اپلوډ کوئ به وته خادي اوس وایي چې لکه دا څنګه کار کوي نو ما څنګه تاسو ته خبره وکړه چې دا چې کله تاسو کریټ کړئ خپل پروفایل نو دا د یو کال پورې کار کوي دا لیکلي هم دي او تاسو په یو وخت کې یو اکټیو پروفایل به دغه ساتئ اوپن ساتئ د هغې نه زیات نشئ کولی ټیک ده. بیا د لکه کینډیډیټ دی څنګه رینک کوي نو ما چې څنګه خبره وکړه چې لکه دلته چې دی نو په دې کې به minimum 60 requirements دي او چې د هغې نه زیات نو هغه حساب باندې پول نه هغه کسان دیو اخلي. your invitation to apply بیا به تاسو چې کله تاسو سلیکټ شوئ نو تاسو ته به دی اپلای در ولېږي انویټیشن او تاسو به within 60 days هغې جواب سبمیټ کوئ ټیک ده. او after you receive invitation to apply چې کله تاسو انویټیشن ریپلای تاسو ته درکړي نو بیا لکه نان ریفنډیبل دا پروسیسینګ فیس $350 څنګه چې ما خبره وکړه دا به تاسو بیا دغه کولی شئ په هغې کې بیا دا جمع کوئ. دا یو آی سیسټم دا خو ما تاسو ته ووایي چې لکه دغه څنګه کار کوي که نه. who cannot apply through نو who cannot apply نو دا خبره داسې شوه چې لکه اپلای څوک نشي کولی نو دا چې دلته لکه چا سره ډاکومنټس وغیره نه یا ریفیوجي نو هغه اپلای نشي کولی. دلته په دې الیجیبیلیټي کې زه یو بله خبره کومه نیشنل اکوپیشن کوډ به تاسو خپل څنګه معلوموئ. دلته ګوره تاسو دا چې مونږ کله دیله په دغه کې کولاو کړو نیو ټیب کې مونږ دا کولاو کړو نو دا ایډوانس سرچ کې دلته دا راغی. دلته مونږ خپل دغه بیا ورکولی شو نیشنل اکوپیشن کوډ چې مونږ خپل کوم غواړو دا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن ورته دی ووایي او سرچ بای NOC باندې هم سرچ کولی شو او جاب ټایټل باندې هم سرچ کولی شو. لکه اوس دلته جاب ټایټل مونږ ورکړو فرض کړه بینکینګ انشورنس دا دی لیکلی دی که نه او مونږ وله اوس فرض کړه دا ورکړو چې انجینیر نو دا که مونږ سرچ کوو دی به مونږ له اوس دا د دې خپل کوډ چې کوم دی هغه به مونږ له راوباسي. دا اوس تاسو کتی شئ دلته لاندې ټول راله که نه فاینانشل سینیر ټریډ او سروسز وغیره کمپیوټر انفارمیشن دا اوس مونږ ته وښول چې لکه سیول انجینیر د دیو کوډ دا دی میکانیکل انجینیر د دیو کوډ دا دی الکتریکل الکترونکس انجینیر دا کوډ دی. نو تاسو په کوډ هم سرچ کولی شئ او دغه شانتې خپل دغه چې دی نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن کې تاسو خپل کوډ سرچ کولی شئ. دلته ما تاسو ته ووایي چې لکه کم دا به تاسو را دغه کوئ دا ایکسکلوډډ لیست په دې کې اکوپیشن لیست چې کوم دی هغه پکې ایکسکلوډ نو دا به تاسو PDF کې ډاونلوډ کړئ دا به وګورئ چې آیا تاسو به هغه ایکسکلوډډ لیست کې خو نه یې که په ایکسکلوډډ لیست کې نو بیا به لکه تاسو چې د اپلای نه کوئ او ما چې څنګه ووایي نو سی 0 دا منیجرز دي او A او B او دا نور چې دي په دې کې منیجمنٹ لیول باندې دی او دا نور په سکل لیول باندې دی. دا دی بیا ریکوایرمنټ دا ټول خبره چې تاسو بیا دلته کتی شئ ایکسپریشن اف انټرست دا خو ما خبره وکړه نو مونږ واپس بیا دې له راځو چېرته لاړو. دا مونږ خبره وکړه چې لکه اسسمنټ ریټینګ څنګه کېږي هاو ټو اپلای خبره وشوه یونیټ ټو نو اباؤټ د امیګریشن که ریپرزنټیټیو تاسو هر کوئ نو هغه هم کولی شئ ادر فارمز اینډ انفارمیشن په دې کې تاسو کتی شئ چې لکه کم څیزونه پکار دي. دا اوورویو بیا تاسو دلته هم کتی شئ ریکوایر ډاکومنټس کې لکه څه ریکوایر ډاکومنټ دي جرنل ګایډ لاینز د دې څه دي پروګرام دا تاسو بیا ځان له وګورئ اباؤټ ټرانسلیټر کو پکار خو ټیک ته نشته بیا required forms کم forms پکاري دا به دې نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ پک کولی شئ. او بیا چې دی required documents نو دا چې identity and civil status documents که نه او common law partner birth certificate کو څوک واده نه د هغه پاسپورټ ایجوکیشن د هغې credential work experience او دا ټول دغه چې دي دا بیا په دې کې ستاسو نه غواړي په دې دغه کې کله چې تاسو EOI پروفایل جوړوئ که نه خو دلته تاسو دا هم کتی شئ دلته هم بیا د دې د تفصیل تاسو کتی شئ انټرنیشنل سکل EOI سیسټم څنګه کار کوي که نه نو په دې کې لکه دا خبره خو موږ وکړه څنګه رینک کېږي your invitation to apply
دا هم ټول هغه دغه ده چې انټرنیشنل سکل ورکر وایسته ده که نه انټرسټ اف EUI سیستم اکسیسیبیلیټي ښه دا بیا هغه خبره ده. نو دلته که تاسو وګوره هاو ډو آی کریټ که نه دلته تاسو به خپل ما تاسو ته وموي چې هاو ډو آی کریټ پروفایل نو دلته به لاړ شئ او تاسو د دې دغه کتی شئ ګایډلاین کتی شئ. ښه after creating EUI profile تاسو چې کله تاسو به څه پاسپورټ نمبر ډیټ اف برث دا کم ډاکومنټ چې دي هغه به دغه کول غواړي اپلوډ کول غواړي ورته د سکور سره. نو دا یو ډېر اسانه او ښه لار ده که څوک راتلل غواړي د هغو دپاره دا په دې ترو باندې به راشي انټرنیشنل سکل ورکر اکوپیشن ان ډیمانډ پروګرام. مننه.